د ډوډۍ څخه مخکې لاسونه مینځل دا سنت دی. کوم څوک چې پر دې باندې عمل نه کوي، پر دې سنت باندې، هغه دپاره زه یو واقعه بیانوم چې د ټرک ډرایورانو هغه ویل چې موږ پر یو هوټل باندې سټې وکړه، هوټل باندې ودرېدو چې هلته موږ د ډوډۍ خوړلو دپاره راشوسول. نو هغه نور ملګرو ولاړو، لاسونه یې ومینځل، رالو ډوډۍ ته کښېنستل. دغه یو ډرایور و چې هغه لاسونه نه ومینځل، خو هسې بې له مینځلو رالی ډوډۍ ته کښېنستی. چې کله موږ ډوډۍ وخوړله نو په هغه وخت کې هغه کم کس چې کم ډرایور چې لاسونه نه ومینځلي هغه پر هغه سطکي باندې راواوښتی، مړ سلو. چې کله موږ دی بوتلې هسپتال ته پوسټمارټم وسولو، هغه ویل چې د ده پر لاس باندې زهر لګېدلی و، د یو حیوان ده، او د هغه زهر یې نس ته تللی دي او د هغه له وجې ده ته مرګ رالی، نو دی مړ سلو. بیا چې کله موږ تحقیق پسې وکړئ چې ومې کتل دا ډرایوران چې دي دا ټایرونه چې کوي ګور یې په لاس باندې، نو ده پر هغه ټایر باندې لاس وهلی و، هغه ټایر په مار کې ختلی و، نو مار یې مړ کړی و، د مار زار پر دا ټایر باندې لګېدلی او ده هغه ټایر په لاس باندې وهلی، د هغه زار یې پر دې ګوتو باندې لګېدلی، خو ده لاسونه نه ومینځلې، د هغه د وجې د هغه زار د ډوډۍ سره ده تیر کړي او د هغه د وجې ده ته مرګ رالی. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هر سنت کې ډیر زیاتې فایدې دي، ډیر زیاتې ګټې دي. تاسې هیڅکله د سنتو ته په سپک نظر مه ګورئ، دغه سنت په ځان کې دستي عملي کوئ. دې کې د دنیا هم فایدې دي، د آخرت هم فایدې دي. دغه ویډیو د ثواب په خاطر باندې مخ ته ضرور در سره شیر کړئ.